Alla. I'm from Ukraine. Before my زما نوم اولا دی، زه د اوکراین یم. زه له اسلام مخکې سوي وم او یو وخت راغی ګڼې پوښتنې راسره د خپل ژوند او مذهب په اړه پیدا شوې. ولې مې سویت غوره کړی؟ ولې کلیسا ته ځم؟ ولې دغه شمې بلوم؟ ولې لرګي لوګی کوم؟ زه د کلیسا ملا ته لاړم. ما باور درلود چې دا زما او د خدای ترمنځ دی. ومې پوښتنه څه چې زه کوم د دې له امله ما بخي؟ هغه ویل نه. Because this is like between God we believe it and us. Somebody stay. او زه بیخي حیرانه شم. زه ودرېدم او په فکر کې شم زه باید څه شی وکړم چې سم وي؟ څه کولی شم چې زما ژوند بدل کړي؟ And him answered no. This is like for me and I was surprised too much. له همدغه وخته الحمدلله ما ته خدای ښې ملګري راکړل. بیا له خپل میړه سره مخ شم او هغې زه عربو اماراتو ته راوغوښتم. زه له دې امله دلته خوشحاله یم چې دا یو اسلامي هیواد دی او زه کولی شم چې یو څه د اسلام په هکله هم ترلاسه کړم. کله چې ما کلمه طیبه وویله ډېر مې وژړل. زه ډېره خوشحاله وم. ځینې ملګري مې هم راسره ناستې وې، هغوی هم وژړل. So I'm so happy because I know this is Muslim country and ښوونکي ملا راته وویل سبحان الله، ته داسې لکه نوی زیږېدلی ماشوم. پخوا نه پوهېدم څنګه خپل ځان کابو کړم. ما به هر وخت له خپلې کورنۍ سره شخړې او لانجې کولې. زه مې د مور او پلار یوازینی اولاد یم. هر وخت به مې له کورنۍ سره په جنجال او غوسه وم. ډېر ښه اخلاق او خلقت مې نه کاوه. anytime fight with my parents. I am just one child in my family but ډېر ښه اخلاق او خلقت مې نه کاوه. زه چې کله مسلمانه شم ډېره آرامه او په خوښ شم. په وجود او اروا کې مې نوې هوا لمس کړه لکه یو بدلې نړۍ ته چې راغلی یم. I feel like relax and calm down. It's like مه ویرېږئ، ډېره اسانه ده چې شهادت کلمه ووایست او آرامه شئ. الله تعالی هر وخت، هر ثانیه، هر دقیقه تاسې ویني. Don't worry, it's very easy to say shahada and to be more friendly. او اوري مو نو اړتیا نشته چې په تمه شو چې څه به پیښ شي. بس روح مو پرانیزئ او شهادت کلمه ووایست. So no need to wait for something dream or something happens with you strange or you will be sick. No need. Just open your soul and say shahada.